دې په حالت کې دې دنیا نه رخصت شو، موږ ته د زندګۍ د تیرولو طریقه ښودلې ده. دا د قرآن مزاج دی، انما المؤمنون اخوة، تاسو رونه یې، موږ رونه یو. دا رونه داسي المؤمنون كرجل واحد، تاسو یو بدن یې. دا الله نبی فرمای و ان اشتکا عینه، که پسترګه تکلیف دی اشتکا كله، ټول بدن ناقلار دی، او که په سر درد دی ټول بدن ناقلار دی، که په غاښ درد دی انسان ته ټوله شپه خوب نه ورځي. ما سره د بل فکر شته او که نه، موږ یو بدن یو که نه. نن دلته په دې ناسته باندې سوچ وکئ. زما رونو تاسو بیکاره نه یې. افحسبتم انما خلقناكم عبثا، تاسو عبث نه یې. ایحسب الانسان ان یترک الصدى، تاسو بیکاره نه یې. د زندګۍ هغه حقیقت محسوس کدا تقریر نه دی. ثم یمیتکم، مرګ بوي. ثم یحییکم، مرګ نه بعد پاسېدل بوي. ثم الیه ترجعون، الله ته مخامخ کېدل بوي. کل نفس ذائقة الموت، حقیقت دی. کل من علیها فان، حقیقت دے، او دا حقیقت دے. فلولا اذا بلغت الحلقوم، زنکدن بوی. وانتم حینئذ تنظرون، دا حقیقت دے. کلا اذا بلغت التراقی، دا حقیقت دے. وقیل من راق، دا حقیقت دے. وظن انه الفراق، دا حقیقت دے. او دا حقیقت دے چی مرگ بوی، دا حقیقت دے. مرگ نباد با دا قبر زندگی وی، دا حقیقت دے. منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، دا حقیقت دے. تا چې بل باندې د خاورو ډیرې جوړ که، دغه شان دی به پتا هم واوړي خاورې. اوازونه چې د بل د مرګي اورې، دغه شان به د خپل مرګي هم واورې. دا حقیقت دی. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او تلا خاندې. دا حقیقت دی. کله چې مړ شي او په قبر د خزې ولګي، دا حقیقت دی. دا د دنیا مزه بتا ته به مزه ولګي، دا حقیقت دی. او خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي، دا حقیقت دی. من کتلی دي بیا ورله دا زنه په سپینه کپړه باندې تړلي، ته ولې نه پوهېږې؟ دومره قیمتي زندګي وه، ټوله په بغض پاللو کې تېره شوه، ټوله په حسد پاللو کې تېره شوه. الحسد یاکل الحسنات، دا نیکی سوځي کنه کما تاکل النار الحطب، څنګه چې اور لرګی سوځي، دا یو بیماری د مونږ ته لګېدلې ده. دا مې ماما دی بیکاره دی، دا مې تره دی بیکاره دی، دا مولوي صاحب ډېر بیکاره سړی دی. اخر تر کمې پورې واپس شي دا د بغض لارې، دا د حسد لارې، دا د نفرتونو لارې، دا د بدنظرۍ لارې، دا د غیبتونو لارې، دا د چغلۍ او ګانو بجانو اورېدلو لارې، دا د غفلت لارې دي، دا د غفلت لارې دي. دا لارې جنت له نه دي تلي. د دې لارو اخري منزل د رب کائنات خفګان دی، واپس شي. اوس دلته په دې ناسته باندې داسې موقع بار بار نه میلاویږي، داسې مجلسونه بار بار نه میلاویږي. که ته د کور نه په دې اراده راغلی چې زما اصلاح وشي، نو په دې خاطر باندې واوره او وکړه خپل رب سره یو وعده وکړه چې الله ستا حکمونه به منم، الله ستا د نبي محمد رسول الله په سنتو به خپل زندګي تېرومه. تا ویل حسن مې خواږه پرېږدي کتو کې، ما ویل زړه دې رانه یوړو په لیدو کې، ما ویل زه به دې په کم ځای کې ګورم، تا ویل زه یم د تهجد نیمو شپو کې، ما ویل تا ته به په کومه لاره درشم، تا ویل سیرې که ګریوان په لیونو کې، ما ویل پل ته د صراط مې وار خطا دی، تا ویل زه به لاس درکم پورې وتو کې، ما ویل ما ته د شیطان مقابله شته، تا ویل ما طرف ته مخ که په سلګو کې. نه د کوره چرته ځمو نه سفر کړم، بې سفره مې غوسېږي لار د عمر. تاسو چې نن کور ته لاړ شئ او یو ټیمپیس لګېدلی دی په دې دیوال د پاسه،
وګوره په هغه ټایم کې یو ستن د هغې ته د سیکنډونو ستن وایي او هغه ستن یو ټک کوي او دا ټک د شپې په دې خاموشۍ کې ډېر ښه اورېدل شي که نه د سیکنډۍ ستن دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي خبره ختم ته به مرګ دپاره تیاری څه ټیم کې کوې ته به د خپلو والدینو خدمتونه په څه ټیم کې کوې ته به د تقوا او د زهد زندگی په کم ټیم کې تیری ټول عمر په لهو لعب کې تیر شو په بدنظرۍ کې تیر شو په ډرامو کتلو کې تیر شو په فلمونو په فحاشیو په ټیک ټاکو کې تیر شو د سوشل میډیا په بدنظرۍ کې تیر شو دا بدنظري دا بے حیايي دا د ټیک ټاکو بے حیايي دا د ډرامو فلمونو نحوست دا به زمونږ زندګۍ برباد کړي او دې نحوست دې فحاشۍ دې نفرتونو موږ نه زمونږ الله خفه کړی دی موږ نه محمد رسول الله خفه کړی دی څنګه به د رحم فیصلې راځي صبح کا بولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بولا ہوا نہیں کہتے ورشي که چانه مور خفه ده که چانه پلار خفه دی ورشئ کښېنئ ورته په دې خپو کې دا ستاسو جنت دی دا پلار ستاسو کعبه ده که دی خفه دی الله خفه دی ماشومانو یو بل سره وي جنګونه کول وي مور زما مور زما اوس پنځه شپږ بچي دي زامن دي که نه زه یو جرګه کې ناست وم تقسیم کېدلو روزګار پیسې تقسیم شوې کور تقسیم شو چې د مور نمبر راغی زه سوچ کې وم ما ورګه چې دوی به څه کوي یو بل ته لګیا و که نه یو ویل مور به تا سره یي بل ویل بیبي به تا سره یي بیبي غریبه غمجنه ده پریشانه ده او په دې سوچ کې ده چې کوم بچي ته ووایم چې دوایانې مې ختمې شوي دي او ماله زما دوایانې راوړه اسې نه ښځې خبر شي اسې نه د موډ خرابېدله غوسه ورشي د چې د کور ځېدله یو لوی لسټ ورکړی دا معاشرتي زندگی ده کار نه روزګار نه دا غریب ستړی کور ته راشي ښځه وایي څه دې رانه وړه بچی وایي څه دې رانه وړه هغې ګوټ ته یو ابۍ ناست دی تسبیح ورسره وي بچیه دې خوا راشه په دې تندي باندې ښکل کې وي ته خو سهار تللی وي څه دې خوړلي هم نه و چای دې هم نه وڅکلي بچیا په ټوله ورځ کې دې څه خوړلي دي او که نه ای مور هغه ده چې ډوډۍ څلور دي او بچي پنځه دي نو مور وایي زما زړه ته نه کېږي حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وي ټول عمر مې خپلې مور سره په یو پلیټ باندې په یو تالي ډوډۍ نه ده خوړلې چا ته تپوس کوي دا ولې اسې نه پلیټ کې د غوښې یو بوټی پروت وي په هغې زما د مور نظر یو زیر اوچت کم د مور حق تلفي به وشي دا مور چې جاړي د رحم فیصلې نه راځي دا پلار چې د پردي دکان مخې ته دا سپین ږیری غمجن ناست دی سوال درته کومه د رحم فیصلې نه راځي بچی موبایل کې مصروفه دی دوستانو سره مصروفه دی هغه دومره مصروفه دی چې هغه سره ټیم نشته نوجوانه واپس شه راشه کښېنه دی بابا سره د ټول تکلیفونه به ختم شي بابا مه خفه کېږه زه یم که نه مورې مه خفه کېږه الله به خیر کړي زه یم که نه د الله د نبي نه تپوس وشو قیامت به کله رحمت للعالمین پیغمبر فرمایي وي الله ته پته ده وایي څه نشاني خو وښایه که نه وایي کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي کله چې مور سره خلک د نوکرې غوندې سلوک زه په یو لار روان وم چېرته د مور او لور جګړه وه هغه اواز یې بار راخته که نه هغه لور خپلې مور ته وایي مه غاپه وایي د سپي غوندې غاپې د رحم فیصلې نه راځي
قیامت وکلی الله ته پته ده. وایي څه نشاني خو ښایه. وایي کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي انتظار کوئ د کاڼو باران به کېږي قیامت به راځي. موږ ورله نکاح وتړو 2-3 ورځې بعد تپوس وکړو د واده هلک څنګه دی. پلار یې داسې غمجنه غوندې خندا وکړي. ما ته یې مولانا صاحب خو جدا شوی دی. ما یې ولې جدا شوی دی؟ وایي ښځه یې خفه وه. دا ښځه ده ته وایي زما ستا د دې مور سره ژوند نه تېرېږي. دی ورته وایي بوډۍ شوې ده دماغ یې کار پرېښی دی ګزاره ورسره کوه مړه به شي بس خلاص به شو دي. راشئ د قرآن مزاج وګورئ. راشئ د قرآن مزاج وګورئ. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دوی سره به داسې نرمې خبرې کې داسې وړې خبرې به کې څنګه چې ته ماشوم وې که نه قولا کریما. څنګه چې ته ماشوم وې دوی تا سره وړې خبرې کولې. اوس دوی ضعف ته ورسېدل اوس دوی بوډاتوب ته ورسېدل که نه اوس به تاسو د دوی سره نرمې وړې خبرې کوئ که نه. دوی بیا داسې وایي چې د شپېتو شي د ویشتو شي. دوی بیا داسې وایي د ده اوس دماغ کار نه کوي ګډې وړې وایي. داسې مه کوئ. ما ډېر خلک په قبرونو کې په مخبرو کې قبر ته ناست لیدلی دي. ما ته پوښتنه وکړه مې ولې دومره غمجنې؟ وایي دا مې مور د ډېره په تکلیفونو کې رانه لاړله. کچکورو د چت لهړې ماتو که نه خو دا مور موږ سره ناسته وه. دې مور موږ سره سختې تېرولې. دې مور موږ سره تکلیفونه تېرول که نه. اوس ما سره ګاډی شته اوس زما بنګلم ده خو مور مې نشته که نه. نو تقریر او بیان نه دی د چا شته والدین که نه او نن تاسو کور ته لاړئ ورشي په دې خپو ورله لاس کېدئ ورشي د هغوی دا اوښکې وچیښئ ورشي د هغوی د زړه د دې اندروني درد نه ځان خبر کوي چې تاسو سره څومره مینه کوي تاسو سره څومره محبت کوي. د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي. کله دې مرګی میلمه شي کله دې دا روانې ساګانې ودرېږي هېڅ پته نه لګي. مسلمانانو دین قیمتي دی دا اسلام قیمتي دی ډېر په تکلیفونو کې میلاو دی. محسوس کوي د یو بل دردونه داسې نظر واچوئ چاته به ضرورتي معاشي بحران دی د هر چا لاس تنګ دی که نه. خو زه سوال کوم د خپلو ملګرو ته زه بار ویم خدمت وکئ خو کیمره ورپسې مه وړئ. هغه کونډه به یې ما ته ویل مولانا صاحب سامان یې راوړو خو راته ویل ویډیو به درله کومه. ما ورته وی چې ډېر غریبانان یو ضرورت هم دی خو ډېر د حیا ژوند هم تېر کړی دا سامان رانه مه وړه خو ویډیو راله مه کوه. وایي دا زموږ اصول دي بیا موږ دا ویډیو مخکې خایو چې ویډیو نه کوو بیا به سامان تا ته نه میلاویږي. وایي ما برقه په سر کړه چې مخ مې پکې مه خایا او داسې په دې برقه کې راله ویډیو وکړه. الید العلیا خیر من الید السفلی دا قرآن مزاج دیکھنا. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى تاتے طریقہ خود لیدا. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة تاتوي فله 10 امثالها راکا ورکا خیر الناس من ينفع الناس. یو په لسه به در کوم د رب وعده ده ورکا یو په 20 به در کوم ورکا اجرهم بغیر حساب بې حسابه به در کومه. او دا د دنیا د خلکو وعدې نه دي دا د الله وعدې دي. حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ له یو سړی راغی خپل تکلیف یې ورته نشو بیانولی نو په کاغذ باندې لیکلی. ما ته وګورئ
یو پېښور سوالګر یې که نه سوال کوي نو نه شرمېږي پروا یې نه عادتي همدا یې روزګار او یو داسې یي که نه چې مړ به شي د لوږې د لاسه به مړ شي خدای به چاته لاس ونه نیسي او زه وایم الله دې یو مسلمان بل مسلمان ته نه محتاج کوي الله دې دا لاس هم دې لاس ته مه محتاج کوي الله دې یو بچی یو پلار خپل بچی ته دومره ملامت مه راولي چې دا بچی ورته وایي بابا جانه ماله جامې واله ماله پیزار واله او دې جیب ته وګوري که نه او جیب ورله اجازت نه ورکوي دا ډېر سخت وخت دی که نه دی خو بار نه رامنډي کي که نه د چا ښکلی پیزار وګوري د چا ښکلې جامې وګوري نو دی رامنډي کي که نه او دی خپل پلار ته وایي دی خو نه دی خبر که نه چې د بجلی بیل څونه راغلی دی دی خو نه دی خبر چې پلار مې 2-4 ورځې وشوې دیاړي نشته دی هسې لاړ شي واپس هم تش لاس راشي دی خو نه دی خبر که نه چې اوړه شته او که نه شته دی خو نه دی خبر که نه چې په پلار مې قرضه څومره ده دی خو نه دی خبر که نه چې د کور اخراجات په کومه طریقه باندې دا پلار غریب پوره کوي دی نه دی خبر خو هلته نه رامنډې کي دی خپل پلار ته وایي ماله جامې والا ماله پیزار والا تاسو لږ سوچ وکئ ښه دی داسې غمجنه غوندې خندا وکړي او ځان پورې راجوخ کړي وایي هر څه به والو بچیه وابلو ښه وابلو نور د ده په زړه باندې څه تېرېږي دا چاته پته نشته نو امام حسن رضی الله تعالی عنہ له سړی راغی خپل تکلیف یې ورته نه شو بیانولی لاس یې تنګ و ډېر مجبوره و نو په کاغذ باندې لیکلی و په کاغذ باندې لیکلی و هغه کاغذ ونه کتو او خپل خادم ته یې وویل وایي د ده ضروریات پوره کا هغه خادم یې د هغه ضروریات پوره کړو سړی ډېر خوشحاله لاړو خو ده نه یې پوښتنه وکړه وی حضرت کاغذ دې ونه کتو او بس ډایرکټ دې حکم وکړو چې دله ورکه هغه ورته ډېره ښکلې خبره وکړه الله دې وکړي چې دا خبره او خصوصا زمونږ هغه سرمایهدار مالداره چې د زکات نه نه دي خبر د صدقې نه نه دي خبر د غریب د دک درد نه نه دي خبر او ګېډه یې په لاس کې نیولی دی نن هم په ډمو باندې او په عیاشۍ باندې روپۍ شیندي که نه کاش چې دا اواز هغوی ته ورسي ښه سبا به په ورځ د حشر الله تپوس کوي زما په خیال دا زمونږ د ایمان امتحان دی ښه حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ آغا خادم ته وی کنا وی ما کاغذ ونه کتو ما داغه چهره وکتل چې د په دې چهره باندې څومره خفګان پروت دی ما ته وګورئ یو زبان قالی زه بیان کوم کنا او خبرې کومه اتقال وی ښه او یو زبان حالی ښه نن په زبان حال باندې څوک نه پوهېږي ښه کور ته چې څه شی راوړې نو په تور شاپر کې به یې راوړې چې د ګاونډیانو ماشومان یې ونه ګوري صحیح ده او موږ سره یې ګاونډي څنګه شریک کړی دی خبرې موږ ته د ګاونډي څومره هغه ګاونډي ته ما لار تنګه کړې ده هغه ګاونډي ما نه په جومات کې تنګ دی ما نه په ګاونډ کې تنګ دی او چې بیا مړ شي که نه چې بیا مړ شي بیا به ارمان راپسې وکړې بیا به جهان را پسې ګورې نه به یمه بیا دی د جنازې په کټ پسې منډې وی ثواب دی پکې او دې کټ پسې چې قدمونه واخلې نو ثواب دی پکې ما ورته وی ما وی دی خو ژوندی دی چې کله ژوندی و که نه دا خو تا نه تنګ و تا ژوندی په ځمکه نه نه باسلی و د الله نبي له بدو راغی یا رسول الله پوښتنه کوم ای الاسلام افضل اسلام څه شی دی اسلام ستوي دا الله النبي وي الاسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده استاد جبنا استاد لاسنا بل مسلمان پارامی خوا بل مسلمان تب تکلیف نہیں دیتا اسلام وي ای الایمان افضل دا ایمان سشه دے افضل ایمان ستوي وحسن الخلق خکلی اخلاق دا زمنگ اخلاق دی ته بازار کې د یو ګاډي مخې ته معمولي غوندې بریک واخله ته بیا د دې صاحب اخلاق وګوره د دکاندار صاحب اخلاق وګوره چې څوک ورله څیز واپس راوړي ته وګوره بیا د ده د اخلاقو معیار د ده د حیا معیار وګوره د ده د صداقت معیار وګوره توبه له د شرابو چې شراب درته پراته یي ښه د ایمان معیار دی چې ګناه میلاو شي او ته یې ونه کې
ته د نظر حفاظت وکې. یو ځای کې غیبت کېږي او ته دغه مجلس نه اوچت شي چې نه الله خفه کېږي. الغیبت اشد من الزنا، غیبت خو د زنا نه هم بدتر جرم دی. غیبت خو منع ته دغه غیبت اورېدل هم ګناه ده. نن زمونږ د مجلسونو حسن غیبت دی که نه. موږ دلته کښېنو زړه کې هم درد پیدا شي او زه بار بار د خپلې ګړۍ ته ګورم ما سره وخت ختم شي. زه وایم الله کم یو درد بیان کم، الله د دې معاشرې کم یو غفلت بیان کم. کولاو مخ سرتور سر په بازار کې روانه ده. زه وایم ای خورې ورشه د بیبي فاطمې زندگی وګوره، ورشه د بیبي عایشې زندگی وګوره، ورشه د خولا سودا خدیجة الکبرا د حیا معیار وګوره. دا حسن همیشه نه دی، ته به نه ته به قبر کې پرته یې ښه ستا ټیک ټاک کې به خلک ګوري، ستا تصویر به د صابون په پیکټ خرڅېږي، ستا تصویر به د ساین بورډ زینتي نه نه او تا ته به خلک په سټیجونو باندې ګوري، ستا تماشې به کوي. نه نه یو وخت داسې دی د الله نبی وایي ما نه دی کتلی دوه نښې د قیامت او زما امت به ګوري. پیشنګویي وه ظالم بادشاه ستاسو د اعمالو ضعف په دومره انتہا ته ورسی خود میرے دل نے تراشے ہے غموں کہہ پہ کر میرے مولا نے تو اور غم سے بچا رکھا ہے. غریب په تړقی کی با د چا تنخواه به 80 لکه روپۍ، هغه ته به بجلی فری، هغه ته به بنگله ګاډی پټرول فری، او د چا به د خېټې نوړی نه، د چا به د چت لغړی ماتي، خیمه به ټکوالی او د خپلو بچو سره به د تکلیفونو دردونو نه ډکه زندگی تیری که نه، ډکه زندگی به تیری. د هغه د تپوس کولو والا به څوک نه، ظالم بادشاه به در باندې مقرر شي. نمبر 2 کاسیات عاریات، دې زنانو په لباس چولی بدن به پکې ښکاري، مایلات ممیلات ځان نه به شوروم جوړ کړی ښه او خلک به ځان ته مایله کوي او خلک به د بدنظرۍ په دلدل کې ورډوب کړي که نه. ورشئ دا بازارونه وګورئ. زه په کومو الفاظو ویم چې موږ هلاکت طرف ته روان یو، زه په کومو الفاظو باندې د دې دردونو وضاحت وکړم چې موږ د بې حیایۍ د فحاشۍ سیلاب په مخه کړي او د جهنم کندو ته به مو غورځوي. دا سوشل میډیا، دا د فیسبوک او بې حیایي هغه ځای کې نوجوانان ناست دي، دلته هغه پیغلې ناستې دي تور سرې کولاو مخ یو بل سره هغه د بې حیایي خبرې کوي چې زه تاسو ته نشم ویلی. ای مسلمانانو را بیدار شئ، زموږ دا نسلونه یې برباد کړل. دې ماشومانو ته وګورئ داسې زه یم رکشې والا روان دی ځان پسې د ښځې تصویر لګولی دی، ای په خپله نه خلک یې په بدنظرۍ کې مبتلا کړي دي. د موبایل په رنګټون باندې ګانا لګولی دی، دی نه اوري، خو چې څوک ورته ټلیفون کوي هغه مخکې نه ګانا اوري. ستا او د ده په خبرو کې به څه خیر او برکت وي. اسپتال ته لاړ شم بد نظري، بازار ته لاړ شم بد نظري، یونیورسټۍ کالج ته لاړ شم بد نظري. زه خو چې خوځم سوځم که نه کوم ځای ته لاړ شم، زه خو ګناه کې مبتلا یم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. دا د قرآن مزاج دی. یا ایها النبی، اے نبی خپلو بیبیانو ته ووایه ورته قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، خپلو لوریانو ته ووایه او د امت زنانو ته ووایه حیا ضروري ده، پرده ضروري ده، د الله حکمونه منل ضروري دي، الله ته جړاګانې ضروري دي، سجدې ضروري دي، د بل په دک درد کې شریکېدل ضروري دي. نن ضرورت دی چې د بل اوښکې وچې شي. تاسې د غفلت په خوب وده یو که نه، چاته د فلسطین د دردونو خبرې کې. زما یو ځای کې بیان و پېښور کې د علما ملګري رالل، ما ته مولانا صاحب وایي دلته خو ډېر د دهشت ماحول دی. ما وایي څه چل شوی دی؟
سچل شوی دی چې د دهشت ماحول دی. وی الکان په کرکټ کې یو بل سره وران شو، یو بل پسې تمانچې راوویستې، 3 نوجوانان یې وویشتل، مړه شو. پرون دغه ځای کې هسپتال کې موږ داسې لږ غونتې د هسپتال سره سلو شو، څه دوایانې م راغستلې، یو سوزکی راغی که نه، هغې کې یو نوجوان راوړو، تقریبا د 18 کالو نوجوان دی مړ. دا ولې د وینو سیلاب ته روان دی؟ دا ولې ما د خپلو ملګرو نه تپوس وکړو، ما ته مولانا صاحب وایي د ځان ویشتی دی چې قرآن نه لرې، دین نه لرې، اسلام نه لرې، حیا به نه وي. واپس کې دا بچي د دوی په خلوتونو نظر واچوئ. الله درته داسې ښکلي علما درکړي دي، راولئ د دوی په صحبتونو کې کښېنوئ. زه وایم نښه پې وکئ باقاعده. کم بچی مدرسې سره وابسته دی، کم بچی د مدرسې په ماحول کې دی، نښه پې وکئ. هغه بچی او کم بچي سره موبایل په لاس کې دی. تقریبا 1 کال مخکې یو نوجوان راولګېد، خپل پلار یې وویشته. ما تپوس وکړم دا ولې؟ وایي پلار یې د ټیک ټاکو نه او د بې حیایۍ نه منع کوو که نه، ګیمونو کې مصروفه و، ګیم کې به ډزې کولې، تمانچې را واخیستل او خپل پلار یې وویشته. ځای دی او هغه دا جومات دی، هغه دا مدرسه ده. صحابه راغلل، د الله د نبي نه یې پوښتنه وکړه، یا رسول الله موږ چا سره کینو، چا سره دوستي وکړو چې موږ ته فایده میلاو شي؟ د الله نبي وایي من ذکرکم الله رؤیته، داسې چا سره کینئ، داسې چا سره کینئ چې تاسو ته دومره د الله خبرې وکړي که نه چې ستا سجدو سره مینه پیدا شي، ستا عبادت سره مینه پیدا شي، ستا د الله والو سره مینه پیدا شي. مګورئ دوی ته په دې نظر، دا زموږ نظر کمزوری دی. د رب په دربار کې د دوی ډېر لوی مقام دی. دا د حفظ مدرس دی، دا د کتابونو استاذ دی، دا شیخ الحدیث دی، دا شیخ القرآن دی، دا مفتی صاحب دی، دا مولانا صاحب دی، دا د دې مصلې، دا د دې مصلې، دا د دې په دې مصله باندې ولاړ دی. موږ له منځونه موږ له جمع راکوي، په ده زما مړی ښایسته دی، زما خوشحالي پې ښایسته ده، زما مجلس پې ښایسته دی که نه. زه د دې ځای نه یم، زه میلمه یم. تاسو ته پته وه که نه، دغه رالم بیان وشو، بیان به ختم شي، اوچت به شم ځم به تاسو ته د دردونو نه ډک یو نصیحت پرېږدمه. په دې خیال مه وره چې تقریر شروع دی. که د چا بچی د مدرسې سره وابسته نه دی، ما ته پته ده د معاشرې دپاره ناسور دی، هغه سره غټ موبایل په لاس کې دی. موږ له راځي که نه، مور غمجنه، پلار راشي دومره غمجن ناسي، د دې سترګو نه د اوښکو څاڅکي کېږي که نه، موږ هم تې د ډېره غمه تپوس نشو کولی. ما ځان له داسې کتاب کتو، یو مشر راغی سپین ږیری او په دې خوا کې مې کېناستو، او زه په دې انتظار وم چې الله دې به کوم تکلیف بیانوي که نه، چې راغی که نه په دې مخې داسې سرې منګولې پرتې وي، لاس کې د ږیرې هغه ویښته راوړي، وایي زوی مې را سره جګړه وکړه، وایي دا ږیرې رانه وویستله. موږ وایو دوی له قرآن په لاس کې ورکوي. دا د عالم کفر سازش و چې ته نن ټیک ټاک سټار جوړ کړی دی، په پردو ودونو کې ګډېږي، خلک دې ویډیوګانې کوي، او زه په دې انتظار یم چې دی به محمد بن قاسم جوړېږي. راجا داهر د یو مسلمان زنانه صادر ته لاس واچو، هغې یو خط ولیکه، وایي نشته داسې مرد مجاهد چې زما د عزت پوښتنه وکړي. نن یو هندو یو غیرتي نه دومره جرأت کوي چې زما عزت ته لاس اچوي. په کومه معاشره کې چې د عزت محافظ د عزت لوټ کولو والا جوړ شي، چا نه به ګیله کوي. دا د هوس نه ډک نظرونه، دا د بغض نه ډک زړه، دا د شیطانت نه ډک دماغ. تب دې حال کے راضی جب دل میں خدا نہیں تو سجدے میں کس کی تلاش.
जब मैं सर्वसजूद हुआ तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम तुझे क्या मिलेगा नमाज में। चरतना का सजदे ना पैदा कर अल्लाह पके पर नजर राजी, चरतना का ईमान मैार रा पैदा की दबल पर दुख दर्द की शरीकियत अली खत्म कैदा दा गफलत माहौल अल्लाह खपकीगी। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, ज़मा दा हुक्मों ने इनकार कोई ज़बस्ता सु जिंदगी तंग कम, ज़बस्ता सु मईशत तंग कम, राशि उचाड़ी मौलाना से लाश में तंग दे, परेशान है माँ दरिज़क तंग स्यादा रोजगार में टप वलाड़ दे, सौ कम चारा बांधी सकड़ी दी तावीज़ राला उली का सो वजीफा रा कम आवरते दे सारी मुंस्ता उचते के दे सारी इब्तिदा तकबीर उलाना की कोर की सुख दे सूरह यासीन तिलावत कयो कनो नना टोल अशपद फेसबुक पर कतलो की तेरा शवा और ची मुअज्जिन अल्लाहु अकबर का और मुअज्जिन व सलातु खैरुम मिनन नौम नु दा गाफिल उदश दा दे बिल माज़ी ना हो सकते। तो शुरू का बखपल कोर की सूरह बकरा सिहर व ख़त्म शी, तो शुरू का सूरह वाक़िया दे रिज़्क़ तंग सिया व ख़त्म शी, तसर कुरान दे तब याम दबल मोहताज है। कुरान की अजमत को तराजू में न तोलो, कुरान तो हर दौर में अनमोल रहा है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, मोहम्मद पे जो उतरा है वही कुरान बाकी है। और का अमल दिवी पिकड़े कुरान स्तादे तालान दिज़म कसके चिदा पोरता आसमान स्तादे ओ तुरी डीरी दी खुजड़ द खालिद बाड़ी त खालिद बिन वलीद शजीहान स्तादे बंगले को बयान की चिटाई राकड़ची मादा से उकतला पागी बांधी लिखली नारो है जमन कुरान उसवजो स्वीडन जमन कुरान तो और वाचो डस्टबिन ते लड़क भाई मौलाना से पदी बांधी बयानों का मावेल जखो पदी बयानों कम कुछ तो कोर तलाड़ची और ताक के दिकम कुरान शरीफ की खेल के रवाखले सुमरा तुड़ी पे प्रति दी दर्शी गुत पेरा का गए गर्दूना पे प्राते दी तक गर्दूना जमन पजड़ून प्राते दी ज़मंग दा हाल दे नमंग बदे फ़लस्तीन पुख्तन पर कम टेम के कहो वर्षाल तक खूर पर इंतजार दा अल तक मोर पर इंतजार दा नौराजा दाहिर दा के जनाना सादर तलाश हुआ जो वही खत हुई लिखो नश्नदा से नर मुसलमान चिज़मा दे इज्जत पुख्तन हो कि हुज्जाज खपल उरार तैयार को पदी सिंध बांधे राह है दवल्लसो कसानो यो दस्ता व 17 साल नौजवान दे वही मोहम्मद बिन कासम बच्ची वाली चे बहन मैं आ रहा हूँ खोरे सदर रवानिम वही मरगरू बोरते मन खुला रसीदिलिम नहीं होते चिखी वे वही मोहम्मद बिन कासम बोरते बुजड़ा शुची जमा खोर मात आवाज गई जमा खोर दे इज्जत सादर तक खतरा दा चाद पे हयाई पदल दल के और डूब खड़े चाद ज़िना बाजार लबोत ले चाद बदनजराई के और डूब खड़े जिंदगी कीमती दा वक्त कीमती दे इस पता न लगी अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा इसी से सिकंदर सफातिह बिहारा हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा पड़ा रह गया सब यूं ही टाट सारा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है इबरत की जा है तमाशा नहीं है ये बगुती मरोड़े उस नहीं यकूल या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती ये बस सजदा कवल ख्वाड़े नवशी कवले हातम ताइलुर मुसलमानानो सर गनीमत के पादेश व सारी सरतोरु चे रहमतल लिल आलमीन पैगंबर ले रहा उस्तलाग नबुवत वाला सादर अगी तब सर बांधे वाचो चावल पदे मजलिस के या रसूल अल्लाह दा खुद दुश्मन लुर दा अल्लाह नबी एक लुर द दुश्मन दनो इज्जत हो इज्जत देखा ना बाइज्जत वले गल सहाबे वर सरकड़ल अलते रूना गुस्सा इस्ता इज्जत त खुचाला सुवान चो और ते बाबा जान आदे इज्जतुन लुट कवल वाला ने दिया खुद इज्जतुन मुहाफिजीन दी कना तो बजूर शी इज्जत मुहाफिज तो वो की दखबल नजर हिफाजत
سبا بل ورځ دومره سخته ورځ کاش چې موږ په خپل قرآن پوهېدلی د قرآن په مزاج پوهېدلی موږ ته به پته ولګي که نه د زندګۍ مقصد څه دی كأنهم جراد منتشر انسانان بلکه د ملخانو اوتر اوتري وتكون الجبال كالعهن المنفوش تاسو خو د غرونو خلک یې که نه الله وایي دا لوی لوی غرونه به لکه د ډانډسکړې وړۍ په اسمان کې الوزي یوم یکون الناس کالفراش المبثوث او دا انسانان به لکه د پتنګانو اوتر اوتري كأنهم جراد منتشر دا به لکه د ملخانو اوتر اوتري او دا به داسې ورځي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه دا به 50,000 کاله ورځي دا حقیقت دی اے د مرګ نه مخکې تیاری لازمي دی که نه تیاری به کوو که نه انشاءالله ما خو ستاسو انشاءالله وانه اورېده څومره ټیم دی تاسو خفه یې که څنګه ما خو ستاسو انشاءالله وانه اورېده بغض او حسد دومره انتها ته رسېدلی دی د خولې نه مغه انشاءالله ماشاءالله هم نه راوځي په زوره ووایه انشاءالله ماشاءالله سبحان الله ذکر سره دا زړه پاکېږي ښه نن نه بعد تسبیح پیدا کوي هغه ټیقي ټولو له په لاس کې ورکړي دي ټوله ټیقي ټسوي خیال دی نو مخکې به د خلکو په لاس کې تسبیح وي نو به هغه تسبیح به هغه ذکر کوو اوس که مشر دی او که کشر دی او که خواص دی او که عوام دی بس ټیقي په لاس کې دي چاله چل ورځي سمې ټسولی شي او څوک یې نشي ټسولی خو بیا هم لګیا دی حوصله نه بیلي خپل همت کوي لګیا دی یو سړي ته وویل شو ویل ته دې ګاونډي له 2 څیزونه وغواړه او ځان له یو وغواړه مطلب د ته به 2 میلاو شي تا ته به 1 میلاو شي که نه دی بعضې سړي په دې بغض او حسد کې پی ایچ ډي کړي ډیګري پکې اخیستي که نه یو ځای کې جرګه و یو سړي ته هم د خدای والا مینتونه وکړل که نه ما ته دا ملګري هم غوسه و 1 ګنټه دې پې ضایع کړه وایي که دا 1 ګنټه دې تقریر کړی وی ډېره فایده به شوې وه نو ما ورته وی مور نه خپو ما ورته وی داسې مه کوو دا ستا جنت دی او دا ما ته مولانا صاحب وایي زړه مې ورته نه سپینېږي وایي زړه سخت شي بلکل زه پې ولې سلام واچوم چې دی را باندې نه اچوي دومره هم زړه سخت شوی چې زه مانځه له ځم که نه زه چاته دا نشم ویلی چې وروره راځه د مانځه ټیم دی دې زړه کې هم پرېږده چې خدای کافر د زمانې تېر کړي که دا مزاج دی او دا سوچ دی نو دا د کامیابۍ سوچ نه دی شریک شي د یو بل په دغ درد کې نو ده ته وویل شو ځان له 1 وغواړه ګاونډي له 2 وغواړه حسد یې دومره انتها ته رسېدلی و که نه دعا یې وکړه چې ما سره به یو د سره به 2 نو نشم برداشت کولی که نه نو داسې دعا یې وکړه ما ته وګورئ وایي الله ما په دې 1 سترګه ړوند کړو دا ګاونډي مې په دې 2 دا څو ورځې ژوندون خو محبت دپاره کم دی او زه حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه ته چې دا نفرتونه پالې نو ته به مرګ دپاره تیاری په څه ټیم کې کې الله درته ښکلي علما درکړي دي اوس په دې ناسته په دې مجلس کې چا اراده وکړه چې زه به خپل بچی مدرسه کې داخلوم زما په خیال تاسو زما خبره خوښه نه شوه لا سوچت کوي چې ما ته پته ولګي لا سوچت کوي چې رب العالمین په دربار کې ستاسو حاضري وشي بچی نه به حافظان جوړو که نه علما به پیدا کوو که نه نن ضرورت دی د ختم نبوت دفاع ته ضرورت دی د ناموس صحابه دفاع ته ضرورت دی د هغه فلسطین د مظلومه خور د عزت دفاع ته ضرورت دی هغې اوښکې وچولو ته ضرورت دی ضرورت شته که نه مسجد اقصا پر فدا عمر روا کرتے چلو یہ حیات چند روزہ جاودہ کرتے چلو خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشاں کرتے چلو او نوجوانانو تاسو ته وایم ما ته وګورئ تاسو ته وایم
तपश सूरज से लो और आसमां से बिजलियां चीनो, कुफर के आशियां पर बिजली बरसाने का वक्त आया। भड़क उठते हैं आतशे नमरूद के शोले, इन्हें फिर जज्बा इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया। सवाल दर तकोमा मातो गोरे उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के परजंदो, कि उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। उठो जवानाने वतन कफन बरदोश हो जाओ, जिहादी फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। औज़ैम नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। गाँव जला डाली थी तुमने कश्तियाँ उंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। जहाँ से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी के राहों पर पलट जाने का वक्त आया। लिखटीम में लवशी कना दखपुल वकाबिरिन जिंदगी हो रही कि दैदा द मोबाइल बद नजरी बमन बर्बाद की दे मंगना अल्लाह पकड़े दे मंगना द जुमात ला रहे रकड़ी दो पूरा पसार के जुमात वीरान प्रोत थे औ को तासो आए च जमा बचे दे जमा कदरदानी, जमा बचे दे जमा कदरदानी, औ कतवे जैसे दे कब्र की मौजदी खुशहाल है माँ, औ जमा मर्ग दे आसानी, औ कतवे च माता दे पोरस दे हशर पाग सख्तों के ताजू न पसर शिकना, औ कतवे च मान दे जमा अल्लाह खुशहाल शी है। अल्लाह दरता औलाद दर कड़े दे कदर कई रावले दे उलमा सरकीन रावलू बकने इंशाअल्लाह नख पे कई बाकायदा मन कतली दे हाफिज कुरान बचे आलिम बचे आदे मिंबर द नास्ते काबिल दे। ए नौजवानानो तासु ते यो आखिरी खबर प्रेदम सवाल दरते कोम मा तो गोरे नन चिदा फकीर मलंग तासु त मखि त बदी मिंबर नास्ते कना मंग दे मिंबर द नास्ते काबिल नहीं उखा दादे यो उस्ताद फिकर दे, दादे यो मौलाना से फिकर दे, अल्लाह के फिकर ल वजूद वर कड़े दे, दादा मोर फिकर दे, अल्लाह के फिकर ल वजूद वर कड़े, दादा के प्लार फिकर दे। खा मदरसे न पुचुटई बांधे रागले मजमा वालिद से मंगडीर द गुरबत जिंदगी तेरा कड़ेगा अगर पेजार बूटान पखपोकड़ी प्लास्टिक की बूटानो माते पुख्तन वकड़ में बाबा दा बूटान खुसूरी दी गोते पके बार रावतली वे कना मत जमा प्लार दरोग वेल्यू माते वे जमा दा माला गोता खुगई नु मासूरी कड़ी दी दा माला गोता खुगई नु मासूरी कड़ी और जमा वालिद से दियाड़े लतो बारान और दो कर माओ कतल दी खपोते शापरे वाचोले उदासी गुटी वरकड़ी कर डेर वक्त पस मात जमा मोरवेल वो उस्ताद मदरसे खर्चे उस्ताद सबकुन खर्चे ढेरे ज्यादा वे कना उस्ताद प्लार द बूटान वसन के दो दा बूटान सूली दली उनु दा सूरी शवे उखा दा गनु सूरी कड़ी असिन दा बचे मदरसा प्रीति जिता दा तकलीफ दे सबम त्याड़ी शुरू कम तासु तवेम दे मकसद द पारा पजान सख्त ते रही ते जान न जुदा कड़े कना दे मायूस कवा चिद मदरसे न पगोड़ा वो तख्ते दे दगे प्लार जलब वचवी कना आगा मोर पे इंतजार दा मोर गरीबा चिकल वजमा दे मदरसे दे लोटी इमरा रे कना दे मोर बदे गावंडियानो न रुपए कर्ज वले वे जमा बजे मदरसे ते जिसमे तासु लबिया दरकम दखल को तुले और पड़स्तने वे गंडले लस रुपये मात माता तानीजू न बउखा दाबे राजा मकड़ल यो कसोड़ की वे गुटकड़ल मात बे पदी जब के खोदल स्तर को के वे ओख के वे दागे ओख को तर्जुमानी नशम का बोले ए नौजवानानो सिर्फ तास्ता दुम रवे मा कनन दे दे कुल मोबाइल पलास के दे औ बुजुर्गुनो पैकेज दे पके कड़े दे औ बद नजरी के औ बे हयाई के औ खपल जवानी त तिले वहे कना सवाल दर तको म वापस जा दागे मोर दर्द न महसूस का खा दागे पस्तर को के ओख के वे और माते बेल बच्चे डेरी द सख्ती रुपई दी जाया न के बरकरू बच्चे इस कलमा बेल जमा जड़त न की दागी तकलीफों न बाद दरंजो पशांते जान मैदा में दखा कपस्तर को दे जानन लगे दिल क्वाड़ी द फकीर मलंग नस्ता सुमखी तनास दे दा मौलाना से कारीगर दे दा कारी से कारीगर दे रावाला के नवा इंशाअल्लाह द मुआशरे बेहतरीन इंसान बजूर शिखा जोड़ो बकना इंशाअल्लाह सवाल दर तकुम रावलू बकना के नो बकना रावलू बा के नो बदसला द दर्द दर तवेम पैदा कई पखपल बचो के उलमा पैदा कई दे मुआशरे त जरूरत दे ददी नूर पर सर बांधे ददी खोर पर सर बांधे द बीबी फातिमे द हया सादर वाचोई दे इस्लाम त जरूरत दे द खत्म नबुवत दिफा त
ضرورت ده دعوت تبلیغ ته ضرورت ده د اهل تصوف په مجلسونو کې کېناستلو ته ضرورت ده د علماو سره په دې درس او تدریس کې کېناستلو ته ضرورت ده جهاد ته ضرورت ده الله به خوشاله شي محمد رسول الله به خوشاله شي او رب العالمین به د رحم فیصله راولېږي عمل وکاو کړئ ان شاء الله الله دې موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي سړی ماته وګورئ انسان مړ کېږي که نه کردار نه مړ کېږي ښه د رحمت للعالمین پیغمبر په دور کې یو انسان دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او دویم یو انسان ابو جهل موږ ورته لعین وایو ابو جهل کردار د چا ښایسته دی او کردار د چا ژوندی دی انسان مړ شي کردار نه مړ کېږي کردار به ښایسته کوو که نه ښکلی اچي صاحب ښکلی مولانا صاحب ښکلی قاري صاحب ښکلی ډاکټر صاحب ښکلی انجینیر صاحب ښکلی پروفیسر صاحب پته به ولګي مسلماني څه ته وایي مسلماني څه ته وایي ایمان څه ته وایي د اعمالو حسن څه ته وایي الله به خوشحاله شي ښه سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هسې په تن باندې بې سکی چې چنار شي سړی او چې د دین په شمع سر نه شیندي نو دی نه ښه ده چې مردار شي سړی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین جزاکم الله خیر